السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې چې روغ جوړ او کامیاب اوسئ. زه محمد اجمل جمال او زما ملګری شوکت مومن ستاسو په خدمت کې یو. نن مو تاسو لپاره له عبرت څخه یوه ډکه کیسه چمتو کړې. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځي. هیله لرم چې ویډیو تر اخره وګورئ. یو سپین ږیری چې یو سپین اس یې درلودو، د ژوند چارې یې د همدې اس په وسیله مخته وړلې. یوه ورځ په ځنګل کې د اس نادرکه شو. د کلي خلک د سپین ږیري کور ته د تسلۍ لپاره راغلل او تسلیت یې ورته وویل. خو سپین ږیري په جمله کې له دوی څخه مننه وکړه او ورته ویې ویل چې په هر کار کې یو خیر وي. له څو ورځو تېرېدو وروسته یې د سپین ږیري اس له لسو نورو ځنګلي اسونو سره راغی. خلک بیا راټول شول او نوموړي کس ته یې مبارکي وویله. خو سپین ږیري بیا هم وویل چې په هر کار کې به مو یو خیر وي. 2 ورځې وروسته په کلي کې دا خبره خپره شوه چې د ځنګلي اس په وسیله د سپین ږیري د زوی پښه ماته شوې او ګوډ شوی دی. یو ځل بیا د سپین ږیري کور ته د کلي ټول خلک ورغلل او خپله خواشیني یې ورته څرګنده کړه. سپین ږیري بیا هم ورته وویل چې په دې کې به مو خیر وي. شپې او ورځې تېرېدلې چې د عسکري د جبهې کېدلو خبر جدي شو. نظامیان راغلل او کور په کور ګرځېدل تر څو نوي ځوانان د عسکري لپاره ټول کړي. خو د بوډا زوی یې د دې لپاره له ځان سره بونه تلو چې پښه یې ماته ده او عسکري نشي کولی. نو هغه پېښې چې زموږ په ژوند کې د یو بد خوب په څېر تېرېږي، خو په حقیقت کې د لوی څښتن تعالی له لورې یوه خوښي وي چې په غم کې نغښتې. نو بسنه کوي چې موږ د ژوند په ټولو چارو کې بې باور ولرو او ورڅخه ناراضه نه شو، له رحمت څخه یې نا امیده نه شو. نو ګرانو ملګرو، که غواړئ چې له ورزشي، جالبو او عبرتناکو کیسو څخه خبر شئ، نو شوکت مومن یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ نښه کېکاږئ او ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا مو لوی الله مل شه. د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.